په کابل کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان ځانمرګي برید ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. پیښه دقیقا نن سهار د کابل د 9 امنیتي حوزې اړوند د ښار جوړونې وزارت مخې ته هغه مهال رامنځته شوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له دغې سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننني برید له کبله 8 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي چې ټولې ملکي وګړي دي. معلوماتی که ما داریم از مراکز صحی 8 نفر شهید است و 25 نفر مجروح، همگیش افراد ملکی و غیر نظامی هستند. هدف انتحار کننده کاروان نیروهای خارجی بوده که از این محل میگذشت و به او آسیبی نرسیده، فقط قسما یک واسطه خسارهمند شد. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه 7 مړي او 26 ټپیان وروړل شوي دي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه برید کې 3 امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه په رسمي توګه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د ریپورټونو پر اساس داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.